پلار مور سره بیزاره وي، پلار د زویه بیزاره، زوی د کوره بیزاره وي. خدایه ولاړه به نه سم زه غمجنه بیبي فاطمه زهرا تر څو چې د بابا ګنهکاران امتیان ونه بخښې او د دې خپل امامینو او د دې خپل میړه عوض په دې دنیا کې رانه کې. خدای تعالی به پر جبرائیل امین باندې ندا وکړي چې یا جبرائیل ورسه محمد رسول الله د تخت محموده سره ولاړ دی، ورته راسه لور بیبي فاطمې دې دلته التجا ما ته کړې ده. عرش عظیم په لړز راغی، ملکې په اسمانونو کې په لړز دي، ټول اسمانونه په لړز دي. حضرت محمد رسول الله تر دې قربانو صدقه سو دی به وای په آن واحده ور ولاړ سي چې ورسي بیبي فاطمه به وای لاسونه الله ته نیولې وي، سر به سر تور کړی وي، د امامینو کوڅې به په لاسو باندې نیولې وي او الله ته دې شي کړی. علیه السلام ورته وای وای لورې دا څه کوې؟ وای بابا که زه د خدای و دربار ته راغلی یم، د خدای و حضور ته راغلی یم. حضرت محمد رسول الله ورته وای وای لورې راسه د اشرګاه پر میدان ګنهکاران امتیان ولاړ دي، د هغو شفاعت را سره وکړه چې الله یې په اور دوزخ راونه سوځي. وای بیبي فاطمه زهرا به د حشرګاه میدان ته راولي، د امت مرحومه او مسلمه د ښځو او د نرانو شفاعت به ورسره شروع کړي. کتاب وایي هېڅوک بې طاقت نه لري، د حشرګاه میدان به په لړز وي چې پر پولیسیرات باندې تېرېږي. خدای تعالی و ټولو ته ووایي وایي پټې کړئ سترګې، بیبي فاطمه زهرا نور د محمد رسول الله تېرېږي. په آخرت الله دونه عوض ورکړی دی. په دې دنیا کې که څه تکالیف ګاللي دي، مګر په آخرت کې الله جل جلاله ټولې غوښتنې د ده ورته سره کړي دي. یو وخت داسې پېښه شوله، وایي بیبي فاطمه زهرا 4 ورځې ډوډۍ نه وه خوړلې. حضرت امام حسن او امام حسین په زانګو کې ورته پراته وه، ژړله یې د مور څخه یې تی غوښتی. بیبي فاطمې وایي خپل تی د حضرت امام حسن په خوله کې ورکړي. هغه د دې مبارکې د جالو څخه هېڅ نه ورتلله، چان یې د شیدو نه وه ډک چې خپل اولادونه یې ماړه کړي وای. وای د 4 شپو وژې وه. دا مبارکه بیبي راله، امامین په غېږ کې راواستل و مسجد نبوي ته راغلله، رسول الله ته ودرېدله. ول بابا که دا اولادونه دا لمسیان دي زما څخه تی غواړي او زه د 2 شپو وژې یم، زما په تیانو کې شیدې نسته، بابا که زه څه ورکړمه؟ وای رسول الله حضرت امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهما ته وکتل، تر مبارکو ما طغى البصر سترګو څخه یې اوښکې راتوی سولې. وایي یې پر راسته اوږه واچوئ، بل یې پر چپه اوږه واچوئ، ولاړل د باندې ووتل، تر سترګو یې د ملغلرو په شان اوښکې راتویېدلې. د خدای و دربار ته یې ور ویستله، ول خدایه نن عوض ما ته راکړه، د دې په عوض کې ګنهکاران امتیان خدایه راوبخښه. خدایه د دې خاندان پر روی، خدایه د دې بیبي فاطمه زهرا پر روی، خدایه د دې د نسل پر روی، پروردګار علمه پر موږ باندې ورحمېږه. خدایه اپه راته وکړه، پروردګار علمه ایمانونه مو راقبول کړه. خدایه یوارې مو د بغداد وځوان ته هم ور په یاد کړه. خدایه یوارې د هغه نظر و رابطه هم را باندې راواستوه. ګرانو محترم ورونو، خلاص دا دی چې نور ټول بیانات د بیبي فاطمې د وفات واقعه همداسې وه. کله چې 6 میاشتې د محمد رسول الله د وفات وسوې، بیبي فاطمې وایي د خپل مبارک پلار پر فراق ډېر ژړله، قطعا یې اوښکو ارام نه دی کړی. د مدینې منورې خلک به د دې مبارکې په ژړا سره ډېر په عذاب شول، حتی د شپې و د ورځې یې ژړل. په هغه ورځ چې رحمت للعالمین رسول د دنیا څخه جامې کتولې، کله چې و مسجد نبوي ته د خپل منبر څخه راښکته سو، نو ټول مینان پتڼان عاشقان محبان رسول الله ته صفونه وهلي وه، ټول حاضر اماده ورته ولاړ وه. د مدینې رسول د مدینې جانان اوس ځي په حجره ننوځي،
نو رسول الله به د هر یوه څخه خدای اماني اخیستله. کله چې حجرې ته د بیبي عایشې صدیقې داخلېدی دا قدم چې په دروازه کې کښېښوی د شا د خوا څخه نارې سولې غلبلې و فریاد شروع سو چې او د مدینې رسوله زما څخه د خدای اماني نه اخلې دغسې تر ما تېر سوې. محمد رسول الله چې دا غږ واورېدی نو یې دا خپل د ناجوړۍ د نوره ډک مخ ورته راواړاوه. ګوري کوسما وښه ولاړه ده تر سترګو یې اوښکې بهېږي پر فراق د محمد رسول الله یې ژړله. رسول الله د وشي ارمانېدی وشي ایوان یې پر فراق ژړله. سرور کائنات فخر الموجودات بیرته ورته راوګرځېدی وش ته چې رانږدې سو دا د وشي سر یې په دا خپل مبارک جګر پورې ونیوی. وایي د وشي سر د رسول الله په غېږ کې و دواړو ژړله. وشي جلا اوښکې تویولې رسول الله جلا تر مبارکو ما په غاکل بسر سترګو څخه د ملغلرو په شال اوښکې راتلې. علیه السلام بیبي فاطمې ته ور غږ کړل چې لورې دا اوښه زما امانت دی ستا سره دا به رامړیې اوبه به ورکوې ساتې به انتظامات به ټول برابروې. خیر وای علیه السلام وفات وکړي. بیبي فاطمه وایي زه چې به اوښې ته راغللم دې به نه واښه خوړل هېڅ ته به خوله نه وروړله هېڅ یې به نه خوړل نه به اوبه څښلې فقط قبر ته د رسول الله به یې کتل اوښکې به یې تویولې. چې شپه به سول اوښه به راغلله و روضې ته د خوږمن رسول به داخله سول نارې وغږوی و فریاد به کوي پر قبر د رسول الله به غزاره سول. یو ګړۍ به پرته وه بېرته به د روضې څخه راووته. ورونو حیوانات پر رسول الله باندې عاشقان وه د علیه السلام پر جمال و پر رخسار باندې عاشقان وه. موږ د تر محمد رسول الله قربان و صدقه سو. وایي نو دا اوښه به راغلل و بیبي فاطمې ته پر بیبي فاطمې به یې چغه کړله اوښه به کښېنستل فاطمې به د اوښې سر پر ځنګانه کښېښوي واښه به یې په خوله کې ورکول اوښې به هغه نه خوړله ولې د رسول الله پر فراق یې ژړله. د رسول الله مینه یې پر بیبي فاطمې ماتول. بیبي فاطمې به ژړل د اوښې سر به یې پر ځنګانه پروت و. وایي یوه شپه دا اوښه و بیبي فاطمې ته راغلل د اوښې سترګې د اوښکو ډکې وې. بیبي فاطمه وایي زه چې ورنږدې سولم ورتېره سولم دا اوښه راته وایي السلام علیک یا بنت رسول الله سلام دې وي پر تا باندې ای لورې د فاطمې د رسول الله. بیبي فاطمه وایي زه په تعجب کې سولم دا څه راته وایي ای بیبي فاطمې که دې و بابک محمد رسول الله ته څه وایه راته ووایه. ای فاطمې زه سبا سهار ته مرم در څخه ځمه زه رسول الله ته ځان رسوم. بیبي فاطمې چې د اوښ څخه دا واورېدل دا مبارکه راغلل د اوښې سر یې په غېږ کې ونیوی اوښکې راتوی سولې ای اوښې زما د بابک یادګارې اوښې ای زما د بابک نښانې اوښې زه دې پرېښولم زما بابک ته راڅخه ځې. نو ای اوښې زما بابک محمد رسول الله ته سلام ووایه ورته غمجنه لور فاطمه دې و چا ته پرېښول تا زما سره واده کړې وه چې پس له ما څخه به اول ته راپسې راځې. نو زما بابک ته ووایه چې ما هم در وغواړه بابکه عوامې درته کېږي. وایي کله چې بیبي فاطمه سهار اوښ ته راغلل ګوري اوښه مړه ده بیبي فاطمې وژړل چې د پلار نښانې اوښه مې هم لاړل. خیر خو اوښه یې ښخه کړل. بیبي فاطمه وایي کله چې دا سهار ورغلم د اوښې هغه ځای مې وشني اوښه مې پیدا نه کړله اوښې رسول الله ته ځان رسولی و. وایي بیبي فاطمې به هر ساعت ورځ ژړل ډوډۍ یې هم نه خوړل آرام مقرار یې هم نه درلودی.